چسکی تاته وایم چسکی نیسکی دا ډېر ښه کار دی چې دا چې نسکې که نه خبره داسې ده که نه چې زمونږ د ویډیو ته راغلم نو په دې خاطر چې څه مې ته وکړو اخر پښتانه یو د به چې ویډیو ته مې راغلم او چې څه مې راته ونه کړو نو السلام علیکم او ټکه خبره داسې ده که نه دوستانو چې ټاپک ټراپي را روانه ټاپک ټراپي خبره داسې ده چې په دې کې د خیره سره او بیا چې دی که نه آی سی سی والا پکې نخرې کړي دي یعنی انډیا او پاکستان بیا په یو ګروپ کې اچولي دي یعنی او موږ چې دي که نه د میکسویل خر سره بیا په ګروپ کې اچولي یار آی سی سی والا تاسو هم ډېر روان یې که نه خو پوهېږي چې دا سرسخت دښمنان سره که نه په دې ګروپونو کې اچوي چې دا کپ خوند وکړي خو مزه کوي آی سی سی والا ډېر هوښیار یې خوند هم کوي دغسې که چې خبره دا سرسخت دښمنان چې دی په یو ګروپ کې خو خبره داسې ده که نه چې اوس به خلک ډېر خلک وایي چې دا ټرامپ ټراپي کله شروع کېږي او دا چېرته شروع کېږي نو ګران دوستانو دا ټرامپ ټراپي چې ده که نه دا په 2015 کې یا را روان کال کې به د خیر سره شروع کېږي د را روان کال په 2 میاشت باندې یا فبروري کې په 9 فبروري به شروع کېږي او تر د 9 مارچه پورې نو تقریبا کم شل 15 شو دی به دا کپ چلیږي او ډېر مزېداره ده د خوشحالي خبر خو دا دی چې افغانستان پکې اول ځل ده چې دې کپ ته چې دی کوالیفای کړې ده او په دې کپ کې به لوبېږي ځکه چې 2023 کې چې دی که نه موږ هغه انګلند نه بووالو د الیزابت نسي او تر زامن هم چپه کړي و 23 اکتوبر باندې نو په هغې ځای کې مې ښایسته لوبې کړې ولي نو په دې سره چې دی اوس افغانستان بیا ورته په یول دفعه چې دی دې کپ ته لاره پیدا کړې ده نو دعا کوئ چې ګران افغانستان یې وګټي او بله خبره خو دا ده چې دا کپ چې دی په پاکستان کې شروع کېږي او د انډیا چې دی که نه د هغې معلومات نه کېږي بیا به هغې د زباني انیق یو نخرې مخرې به کوي چې موږ دلته نه ځو نو الله پاک دې خیر کړي ځکه چې پاکستان خو ورته راغلی ولو انډیا ته خو اوس د هندوانو نمبر ده چې هندوان به ورځي که نه چې د خیره سره څه به کېږي و دا کار چې دی په پاکستان کې ترسره کېږي خو د الله فضل یې که نه چې دی که نه زه به هم د خیره سره ورځم او ټکټکۍ به ورځم د خیره سره دا لوبې د خیر سره ګورم د دې ځای نه او غلغلې ویډیوګانې به تاسو داسې جوړوم نو ګران دوستانو دعا کوئ چې د خیر سره افغانستان خیر سره دا کپ ته وتېري او په دې کې چې ویګټي نو موږ ټول به ورته دعا کوو او د خیر سره ویډیو در سره ټاکه او چینل در سره هم ټاکه او ما ته راکړي اجازت السلام علیکم او ټاکه